السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورور ته پوښتنه کړې ده چې اذان چې په جومات کې دننه خلک کوي، نو آیا دا د مسجد د احاطې نه بهر نه دی پکار؟ نو نه، اذان په مسجد کې دننه پکار دی، د مسجد د احاطې نه بهر دغه نه کېږي، اذان نه کېږي. بله خبره دا ده چې په اذان کې حکمت دی، او اذان د پاره د دې دی چې اعلام پې وشي خلکو ته، خلک پې خبردار کړی شي. چونکې پخوا زمانه کې د خبردارۍ لپاره دا یو ذریعه وه چې د جومات په یو طرف کې به یو اوچت ځای جوړ کړه، بره به و چې د خلکو ته دې اواز ورسېږي. چونکې اوس د اواز د رسېدلو دپاره لوډ سپیکر دی، او هغه بیا غل وړي، که بهر یې کښېږدې نو دا به دننه پروت وي، ښه. او څه مسله نشته که په مسجد کې دننه اذان وشي او که مسجد نه بهر وشي، خو دومره ده چې د محراب نه به یو طرف ته کولی شي. او د جمعې په ورځ اذان چې دی، نو دا هم په مسجد کې دننه پکار دی. که څوک یې دننه کوي، که څوک یې بهر کوي، خو د خطیب ته مخامخ پکار دی.